شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عزیزان دعونا بیان دے چکم ستاسو په مخ کې څو جمعونه را روان دي د دې بیان خلاصه دا ده چې دا الله پاک تمام نعمتونه چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړی دي هغه ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاویږي او هغه شی چې دی هغه صرف عمل په قرآن دی عمل په قرآن نه نن دنیا غلطه فائدہ اخیسته ده نن عمل په قرآن نه صرف دا دی چې مړی شي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قرآن چې دی هغه د تمام زندګۍ قانون دی چې ته د موره پیدا شي او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې وي او هغې نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوي نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی چې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واورئ او ویې ګورئ او څه غول خوري لګیایي الله وی خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خبرې به ښې او خوږې خبرې کوي حتی کې تقوا دې کم وي چې چا درته کنځلې وکړي
کنزلو په جواب کې بم په حسنا باندې عمل کې د کنزلو په جواب زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده داغه تمام جون چې ده هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنزلو په مقابله کې به جواب څنګه کول طائف تلاړو دعوت وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه په کانو نشته حتی کې پڼې مبارکه د وینو ډکه شو جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف په بل واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون لا دوی ته هدایت وکړي انا پوهه دي وای بش د دې په جواب اے بزرگ وہی کہنا چاہیے سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اس یو سڑی سر دمرا عظیم طاقت تے دا اللہ جو قوت ور سره دے ټول علاقه او دنیا کې مقبول شي او دا غیر پاسا دے چوئی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اور یہ بے کنزلی او کولا بے دعا ننبا منگا دسو او بکی سوک دس او بیا چلازان تا سوئی تسمار خان تا دی کوئی مخامخ او کنزل دی ورطو گروپ قسم بخده چه پا کلاشنکوف دی ولی ولی لکا کنزل راتو نو کتابی دوسر کا کنزل درتا اکڑی نو تا پورو خونن خطی کانا کبھی مسلمان ہے تب جانتا متقی ہے زدرتا پا ایمان ہوئے اور بیا درتا پا ایمان ہوئے یو سڑے ما چرتا تقریر کی خود پس خد وما عدد تے ٹیلیفون دو کو جمع بوچھت کو ما تبیل ستا خزا ستا لور ستا مور یو رضی راتوی ستا غونا پیڑا دا سے کم لا
لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نور موکا ما پرون خطه خونه یو میاشت دا کنځلې ما ته کول فی الحال دی جماعت کے گواہان موجود دی گواہان چې د دکان په خوله کې یو سړی ماته د کوتري بچي وي د کوتري بچي کوتره د سپي بچي ته وي بیا بار پدی سرک ما تستا خزا استا لور سرک ما تستا خزا استا لور خلقو یاد کر ٹھیک تھا ما پرون ختم یو میاش دا کنځلې ما تکوږي ان ما دام کولې شو چې ټلیفون باندې والا ته ویلي و چې دا نمبر نوٹ کې دا سړی څوک دی او تاسو دوا پکار ده په پولیس مې نیولې څور لسکاله مې کېد کړې ٹھیک ده عزیزانو په دې کې شپږ میاشتې تیرې شو کنځلې یو میاشت خو بیا بند شو شپږ میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره ګیره وه لاس یې راکړو او سترګو کې اوښې وې ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خو به وایې نه مالې نه ولزاغ دورانی مچا ما بتا تا په ټلیفون کنځلې کولې ما ته وایي مالخا زما خزه او لور ومه پیړای بده چې یادول هغه ته ویلو زو مالتا ولی دی کولی ویل خزه مې دماوه تا خزو پسې بد ویلی بس کیسټ بچاغي واره دو زه د خزو متعلق وایم کنه چې درې مونږه بورای مسکن دله چې ګوره درې مونږه بورای وسته کې نه لیکنه ما درګلو ګیرو والا په واجر خړلې په نالت ګیرو والا په نالت کې عمر ګیره سپین پټکه بګای بوجه باور پسې نه هغه ته دا لاسم تاو کړی په دې سره کومي ګوري ته درو کوي زمون اسلام په ګیرو کې نه دی نو په پټکو کې دی زمون اسلام نن دا شو مختانه دا نشنل والی دا پختانو حق وار پختانی خو دې ټول دې کړې په هغه کې ګرځي نو د پختانو ته حق وار زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا جب اسلام 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 اور پسرونو کې د کفر بازار لگے دلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې پترخ کې به بوتان نیولی او ولار د پیغمبر بزی په منځو کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت
बिठाया कुफ्र को लेकर नबी के हम नशीनों में। नन تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کې نو لري، نن دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ دی، ته د جناسه په مخ باندې اسې سکر خو په پین اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی، ولی وې د قائد اعظم مخ دی خراب کړي، تاسو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ خراب کړي او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړي دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي د جنازه په بوت چا کر خوالي نه په بینک کې نه دي، سټیټ بینک کې نه دي، کاشي کړه ته پیوه تاسو خیال راغی. نو عزیزانو موږ نن هغه د پیغمبر د زماني منافقان یو چې په خله لا اله پزړه کې ټګ د پاسه برګ په خله خندا پزړه بېمانه مسلمان اول په خله درته خاندي او پزړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي. خندا پزړه بېمان خلبه مسکای کی او زړه کې به درته دای چې کله به د مردارو. عزیزانو مو با اعلی مسلمانان کیږي چې موږ کې تقوا راشي او د هر ګناه د تصور رمضان بچو ساتو. نو هغه سړی چې راغی او ماته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښون ماته وی چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول، اوس ما فعل راغلی زما پښتو پرېوت ویلې تبلیغی جماعت والا زمون جماعت تراغلی او اغیسا خبر وکړي بټول شپه می په جړه تیرا کړي دا او اغي سره می بیا سي روزا ولا ګولا بیا سلوي اخترادو تلاړم اوس را نه دا شی جوړ شو هغه خزله می طلاق ورکو چې تا زما اسلام تبا کړو او زما دین دې تبا کړو خزله می طلاق ورکو. مالی بچی دی ول شکر دې بچی تی نو سدی کرمان ویلاړه ورکه شوخه خبر کم قاتله. زما عزیزانو تقوا خصلت سموده پس په بل سړی اثرو کی او بیا داسې وکړي چې دا غي مثال نه یو ځانونه خاورې کوي کنی آسمانی آفتونه در باندې را روان دي، آسمانی آفتونه د شپې په پاس په کوټه پروتي او د چا په کور کې بمړې شوی ډزې بکیږي د دلا قوم کې جوادي ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچنی پټاخې خلاصي. دا دکانداران د پټاخې الکان ملته الیو ټاک ټو ټوډس په وته خوبونه کې چا کاروانه ویم یا الله دې خلقو ته د خوشاله مخمخ آیا دین خمون د شپې خوب نشو کول ته هر وخت په غم کې خدي هر وخت نو پروت به
په کټ کې او ای ګولای براشي او په تندي به ولګي او سټ نه بدیږي چې کور درا خبرېږي ته بیا مړي او ای ګولو ډېر خلک مړي کنه زه دسم کولې شو چې داس په یو مالت کې شو ګولای به ستا کور تراشي او ته به ولګي ته په څنګه وره اوس بیا در باندې افت را روان غوخه به چرته غټه خورا 100 روپۍ کیلو غوخه شو خدای دې په 100 روپۍ کیلو و امين نه ټول وای خدای دې خو باسه غوخه مخه را جوړه خدای دې غوخه په 100 روپۍ کیلو چې تیکا څوک نشي خوړه دوړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه 280 روپۍ توړه دوړو او بیا ماغه چلی چې پليانو کې به ولاړی 280 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظارم بیا در باندې دوړو قهر روان دي د مشهور دال به په خوا خلکو د غیبه د وجه خوړه پېتی به کوله زما یاد شي د بپلار سره تلم پدریانې سیر غوخه هغه سره به دومره واز دا ورکوله یو وړي مړي خو چا په جندم نه دلته پاکوان دیو بناسپتی دیو پټن پتی دیو دتن پتی دیو دا بار دکانو ورسره راټینون دي چې دا خلک موږ په خپل لاره او دا خپته درته لګیدل ده چې یو ټینکر والا ما تول دا غسور لس ټینکری دي چې کوم د کراچۍ نه غوړی وروړي دا هغه ټینکری دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړی وروړي دا نن چې د خدای په قهر اخته کلم کونه خوږيږي کلم سر خوږيږي کلم سپېږمۍ خوږيږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې وروړي د دې سر وچا کړی دا سپور خبر نه که په څوکۍ باندې لارې راشي دا راشي پولیس ولاړي څه شاده پکې اسم نشته دي ها ځه مدا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي وته ته پوښو دغه لا تکړه دي چې چا وګڼل نيسي کسٹم والان دې پسې ګرځي پولیس والان دې پسې ګرځي چې وګڼل وګوره قانون لاس کې واغستو د چا وګڼل په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي کا پروردگار دې په چارو کې مکه او په 100 روپۍ کارین ډول دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تور چې توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړي وړي په دې کسٹم نه دی ور کړی ا د کسٹم پیسې بیا چرته استعماليږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے 2000 روپے بل 2000 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جماعت بل کم راشي نو ټول جماعت او تختی دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښا دا مسجد هلاک دی د دې نور او پلار نشتا د دې څوک نشتا
بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې وایي چې دا بجلی د جومات بل راغلی کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وایي بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي. عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا مړی چوک نه د ډبګرۍ چوکه پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فنډونه اغوستل شوي دي لکونه روپۍ فنډونه د جومات نه چې بارونو دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټرونو راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس دلته جمعې مونځ نور نشم کولی او ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشتا نن پاکستان د غوښې ډېری دی او مونږه سپی او کم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله وغومانډي اته بیا څوک ایستی نشي مونږ سپی په تاسو ورته هم مولای ته به خسړې ما د لا خدای په بیخو باسي زما بیا د ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او تی غافل شي نو هلاک شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړي خو قانوني ورته رالیږلی په قانون کې ورته فیصله کړې ده تاسو ټول سره فیصله شوې ده فیصله چې کوم خلق فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء څوک چې ما هیر کی وما قانون پریدی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم بنگلی دیو محلون دیو چمنون دیو چرگان دیو ڈنرون دیو ڈین ہوٹل دیو گرین ہوٹل دیو شادی حالون دیو ہاں اور بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گیری نے یقین خود شادی حال تبوت لے فلما نسو ما ذکر گیرو خواهی رکھے گئی ما گیرہ دے چیلی ٹٹ پاس کے دو خواهی رکھے گئی نا دا سی منگا خلق والا دوکا ورکو ایمان درتا ہے خلق پہ دوکا کو چې ګیره والا په جنگ کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني د دې ګیره نه د سپی لکه خدا کړه نه په دې جنگونو کې ګیره والا رواني کړه ساده په دې ځکه څوک ورانه کله مالګيري ده ته خراب بچیا لکده اتیر ہوئی کہ یو جن تیرے دو تمرا گیری والا پہ گروان واقف میں ہو
چې بیا را باندې را پیښ شو کنه څنګه چل دی ولولي مل ظالم بند غږېدو زمام زړه کېدو چې ورته مان ګډ شمه خو خپې مې خوږېدې ته خو ورته ګډ نه شوې ما دلته لیدلم ما خو ځان پټولو ما لیدلی دی ورسو کوزي بس کلی ولیدا مړې ژوندې ده نو ستاسو مړي دی خدای بنیاد بس ستاسو دا ژوندې دی خدای کور وان په ما هیڅ هم راپورټ نه کو په زندګۍ کې د چا واده تنين تله چاره باندې پټانه کې فیارو نه کو د چا دعوتونو تنين تله چاره باندې پټانه کې فیارو نه کو دای ورکشي تب سے استا دعوت بچئی تب سے استا واده وری کی بچئی پتا سوري جوړ نه شټینګې د بارامي ډمرونه یې دا بارامي او ظالم ډول کې د په موتی مالت کې غوړ او کله کله په کې هغه مست باندې تار شورو جوړ نه شټینګې د بارامي ډمرونه یې دا بارامي او ظالم ډول کې د په موتی مالت کې غوړ او کله کله په کې هغه مست باندې تار شورو نو موږ واړو هغه وخت نو یو مشکی هغه ته ځامن ویل کبه ډول کې تګټ شونې مړ بدی کو ته چې د بارامي ډول کې आवाज وره بس تګړې دوش دغه بچي بیا نه غړي بمبي تناس ته مش ډکې بارامي شوروش چې شروع شو دی نه غټي کوم ځامنو باندې کړه ما بیا چې یو سات تیر شو نه غټي کوم ځامنو باندې کړه ما او چې مستاره پکې شروع کو کنه نامش کې پزما کارو مشتون مړه نه چاپلار په دې ټټینګ او په غټي دوشه دی موږ د باراني د اولاد یو ها دلکی ته نشو ټینګې او نو د شادي حال روټو ته ټینګې دي تپوش پرون یو د خدای سپیره راته یو کار راوړ تاسو دې مثلا ماشوم واده دی یو نو هیڅ پرڅون خو سړی را سره ناس یو صوف خلطه مې ورته وشته او بس غږ مې ونه کوم الخزا خدای ته وګورئ تباہ بشئ تو خدا قسم جو عمر لبجاڑی وقتی طور خوشحالے باندې مخا خوشحالے گا وقتی طور خوشحالے باندې مخ خوشحالے د دې انجام بداسي چې بیا به عمر لنه پیری ما درته وی چې الله یې جوړ کړ تاسو ګورئ دا زمون کله بالا معنی شریف پکې هغه اوسېږي چې تاسو ګلډانګان دي ګلډانګان تر دا غځه پورې په سړک کې ټاکاوي لګولې او مخ کې تاسو ورشلته سیندونه ولاړ دي پنځوس کاله دا ټول کله چې چاته ګټ شوی دی او دا سپری ورته بربندي نیولې دي هغه سپری مارو تاسو وایې کنه 50 کاله دا داسې بې غیرته قوم دی او د باراني دم خبره خو رښتیا ده کنه او مغه سره دی چې پرون یار سکور ته وړي دي نن بیا راوته دی مونږ بیا د باراني ډور کې شورو شو مونږ ورته غړي نو خدای بچره دې قوم ته خورز نه کوي چاره نه ایمان دا پکار دے
د خدای دې خبره ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب كل شيء. دا هر قسم نعمتونه چې خدای مال راکړو چې دې کې راز څه دی، دې کې څه راز دی؟ نو الله وی دا زما امتحان دی. زګورم چې اوګېږي او موړ میکړي اور قسم نعمت میں دل در کو چې درمه کو نو په دې نعمت د شکر نه وستو او نه ماته په سجده پرې وته. نو اخر کې زدر سره څه چلو کوم اخذناهم بغتة ناګهانه رونی سم او تاسو مرض ورته ولګوم چې علاج نه داسې مرض ورته ولګو. الله دې امان راکړي. زمون یو خپلو په دې مړی کې یو ورغو د دانا و دلته علاج ملاجو کو ټیک شو بیا خراب شو. لندن ته بوتلو. لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی. لندن هم په سره شو او وړه دانا جوړه نشو. د لندن نه امریکای لا بوتلو چې امریکای له بوتلو په امریکان په سره شو او د امریکای نه مړ راوړو. 1.5 کروڑ روپے ته لګېدلې. تاسو خیال دې چې دا پیسې به تخلاص کی. پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قران نه د جهاد آیاتونه وباسي. دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قران نه لري کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان. نن خو واحد یو چوت ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی. یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانہ کې چې یا الله داسې کې لکه حضرت علی چې د غېږ بچی ته قربان کو د یزید ته سرخ کته نه کو. بیبي فاطمه ته ګورم لکېږي ځنکدنې ده او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې پردې سره ونه ګوري. نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک خدای پاک دې زر چرته هندوتا والا کی یا دې پیرنګیتا والا کی بیا چې بسته په غلی فوج د باران کې دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تللی شي. اسلام شرمېږي لګیا دی. هر خزه جنای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ کو وای په ایمان لیدلم نه چې چالي دلی لا سوچت کوي تام لیدلی ځکه رنگ دیړ دی. هر جنای او خزه ته چې ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ ورنن سبا به وګوره چې جنکو بم پتلونه چولې او رستو نه به دغه درته کی. تا ملک دی دته د اسلام ملک وته دا د مسلمانانو ملک دی. ان قریب وګوره خزه پتلونه چولو والا دي. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې کائنات کې په ارشي باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباہ بشي. فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباہ بشي. فوراً عمر لبجاړي په دې وختي تور سيزونو غاوره کېګم
په وقتی طور دولت غاوره نشي، په وقتی طور اقتدار غاوره نشي. تاسو وګورئ په دې 55 کال پرون ورته سورني غږیږي یا الله خیر وزیر څه پیریږي اوس یې څو پیژنې نه دا دام وزیر دا خدامه بل پیریږي دام امینه څه پیریږي امینه څه ته وي نیمه ته پیژنې د خزو بچي چې کومه میمه وی غټه او پای پکې نه یاد غسول ځکه نه ده چې بچي شو یو پای پکې نه ها نه میمه د غسول ځکه نه نو دا نه ګانوس ده دي چې بخامخ درشي او سلام پیوانه چي زرکشه نبی منل کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نبی منل کېږي فورا استعفا ورکا. علامة المنافق ثلاثة دا منافق درې علامې اذا وعد خلف چې وعده وکړي نو بیا د هغې خلاف کوي. اذا حدث كذب چې خبره کوي نو دروغ وایي. اره خبره افراد او دروغ په ایمان درته وي او بیا درته په ایمان وي چې داسې منځګزار چې لاندې نه کلو رسولۍ کړي په ناستې او پاسې سر رسولۍ کړي په دا ډېرو منځونو باندې او چې خبره کوي نو دروغ وایي. خبره کوي نو دروغ وایي. او د دروغجنو متعلق قانون سره الله وی 24 घंटे لعنت الله علی الکاذبین. الله وی 24 घंटे زما لعنت په دروغجن وریږي. 24 घंटे نن وګورئ د غدان والا تر شا پورې تمام نظام دروغجن دی کنه تمام نظام مولا په مولاتوب کې دروغجن دی پیر په پیرۍ کې دروغجن دی میا په میاګۍ کې دروغجن دی سید په سیدۍ کې دروغجن دی بادشاہ په بادشاہۍ کې دروغجن دی ټول فراډ او دوکه. کله کله سره چاته سکه بس فکر مکو او بس بل تک 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 او ته هم نه دلته یو خندشتا کو چې ته دروازې نه وګورې داسې درپسې وځي ورکشت کور دې وران شدا پلان ته بیا صاحب د مولا ټوکرای دې ځان نه جوړ کړي بیا ورته ټوکرای کېږي. یعنی ټول عمر دی او سره ازمایلې او هغه نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم په باندې بیا ورته سنبای کې مدیر خکار دا غریبان خدای په جندري خدای په جندري دغه زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سره چې غړزار صاحب د بندون ناسي تر یو له سبجو کې د کېلې نشو نزله کراله چې یا الله غریب سړی ته د خوشاله ګل مخایا ددنه له د خنزیر بچي بل رستانه ولس نشتا
وسی پیدا شي بیا د انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای پیژندلی وي چې پردي جاروکخې پیدا کړي وي او د خانانو نوابانو وزرو جاری کوي خدای پیژندلی خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دنه زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامي حرامي جوړي خدای پیژندلی سچ در سره کوي اډر خط ا د انصاف ذات نه ده اډر منصف ذات بیا زمونږه د غرمې پیدا چکن دي دا د کلمې تخم چکن پیدا ده دو دا پټاخي اغسطي ټاک ټوک ټاک ټوک ټول علاقه په سر اغسطي وسچل کسوه وایو خوشحالی په موږ نه پیدا خدا دمای وای چې خوشحالی په موږ نه پیدا کیږي وی پخې انټرنیشنل دمي کچنه دا خوشحالی دې ته وای دمي خوشحالی خو دې ته وای چې خوشحالی ور باندې راغله او د شکر برکات سجده او کا خدای ته چې الحمدلله خوشحالی دې ته وي چې ته ګډېږه نن هر سره د ورمنډې پټم اورېدلې ده احمد علی لاهوري رحمت الله علیه به وی چې لاهور کې تقریر کولو نمت وی چو لاہوریو تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے اولاد ہو اور میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تاسو ہیرا منڈی دے ڈبو زامن نہیں اور تاسو قبروں نہ دور تنوروں نہ دی مولانا شمس الله افغانی ورته وی چې دا څنګه خبره ده قبرونه دور ول چلو افغانی صاحب تم بھی بڑے عالم ہو تمہیں یقین نہیں ہوگا وہ پٹانگا کی کین علماء دلاور اجریت بوتلم پدې مخرا تلاش والو ول دیکھو بھی مقبره کی طرف وہ پخوے میں جو قسم چې اجریت مې وکړه د هر قبر نه دور لمبه راوته تاسو څه خیال دی چې تاسو دې تنګ پوتی تور شي او ګیر چاپیر درنه د خاور دیوالونی او شل منه خاور در باندې واچي په دا غږی کې به بیګال استاسایلی ته دغه په تخلاصي دا دوا بیان کو دا دوا بیان کو دا کلو خلک دا دوا بیان کو ما یو پکې مولادي پیازه کې نو لري الله اکبر لا اله الا دغه تخلاصي لازم نشته او وګورئ خپل انجام مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تچاویلے کہ قبر کی بات میرے تصور میں نہیں آتی مولانا تانوی ورتویلے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے یہ تو تصور میں آتا ہے وہ چاہیے تو آتا ہے لیکن جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے تو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ آنکھوں سے دیکھ لو گے تو قبر میں تکلیف کا خیال کے نہ رہے گی خیال کے سکی گی جاتا ملیان کے سوئی مدا خود خیال کے یقین کے راضی تھی عورت بدی سے لگے تھے
او زنبا یا چالتا سدیا به بیا پستر کو وګوره خیر ده که دنیا کې د بخیال کې نه راځي وګوره زما جزانو عرض مداو چې اهدنا الصراط المستقیم چې ده سملار ستوي نن سملار 1% تم شاید چې نه په زرو کې یو قسم شاید چې په سملار نه د ما خپل اندازه چې په زرو کې یو کس استاد څه بدایي چې دا موږ منځونه کوو دا موږ حج کړی دی دا موږ دا کړی دی موږ دا کړی دا موږ په سملار نه کله زه واده او دې قوم له پروټا ورکړه ته په سملار نه ودلور واده او د دې قوم جنجان له پروټا ورکړه ته په سملار نه په دې ته په سملار اته په موټر کې ناشته دی واده په موټر سیری اچولې دی موٹر سائیکل ویڈیو کیمرے والا کیمرے دے اور غدا سے لگیا دے اور موٹر سائیکل اور قرض دلا رہے اور مانزو آخرا کرا کچھ منہ دنوں کو خدا دے کور لوٹی لوٹے کا کور دے خدا دے مردی جماعت کا را کچھ دے کم دینا شوئے وہ دے کرس پا دین دونوں تخلاصی الله کوي زما خپل ذوق دا وایي چې په 1 لاکھ کې د یو کس مونږ چې شاید خدای تعالی دا مونږ ټول فراډ او دوکای زمخ کې ولاړل دوکای مو تاسو را پسې ولاړې دوکای من بطول مسلمانان کله شو چې تا اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي دي او بیا دې ورپسې دا ویلي دي چې صراط الذین انعمت علیهم یا الله دا هغه خلق لار را توخایا چې تا ته انعام کړی دی چا پیغمبران دي اولیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی دا اغا خلق لار را توخایا او انہی ساتا دا سشیرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر دا اغا کسان دلارنا چتا پہ غضب کرے دے چاہے یہود نسوارا و مشرکین و منافقان داغی للار نموسا نن خدای ته دوی چې د پیغمبرانو لار را توخایا د پیغمبرانو خو بربند ګرځېدي وای ټول نه ټول وای نو په کالج کې سبق ویلو نونه چې ودی دی نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي او د سیرو بوراق بم ورته راغلی وای کنه راغلی دی کنه او د بیبي فاطمه واده شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لګم نو سکند کې به خدای را لګره وکنه که پیغمبر غوښته چې د بیبي فاطمه جوړه چدا هغه کپڑا دی
چې کوم کپڑا هورو په جنت کې اغوسته ده یا الله غا جوړا ورته راولېګا الله به انکار کړی دی ها نن زمین هر ادا د یهودو ده هر ادا زمین هر ادا د انګريزانو ده بل ورځ یو سړی مانه تاسو کو چې دا مولانا صاحب جهنم بکم دی مال ګورې سر ګورې ولنه اسی وایي چې مال جهنم د وزن کې لاندې دی ونو داور به پکې کوم ځای ناراضي ورته خپکیږي نو اپ انسان کې د خر سر چيري اغستا وندي انسانانو کې د خر سر چيري کنه اغستا پښه ولې مالدا پټرول اور دے کنه ولې دې دا کوم مروزي ازمکه دا ډیزل اور دے کنه ویل دے دا کوم مروزي کله ازمکه نه مال دا سویګس اور دے کنه ویل دے دا کوم مروزي ویل ازمکه نه نماز دې سيزونه خوب پزما کې د پاسه ښکارا تاسو ته خدای خو دې دي چې دا ځمکه ده د سکل یخ او ګرم او بندر په تیروباسم چې تیسکی او پلان دي او دې ځمکه لاندې ورم دې غدر ته پاس مې رويستو خیمه درته چې دې ځمکه لاندې د راحت شو بني چاغه وبدي او دې ځمکه لاندې د عذاب شی بني چا پټرول او ډیزل او سوی ګیس او ته چلان دې نه نوځي د سوی ګیس یو په بغیر تراشو کله به ورکړې شو بتو پکې پیکاوړه کېږي لګیا او بس وبنه دا والله مې منله رېمي دیخ بس دا استعقل ده ارزاو چې په انسان کې هر قسم ګن بلاشتا هو د انسان دا سر او پدې کې دا عقل چې ده پدې عقل سره به معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی او په دې عقل سره به معلومه چې دا خالق یو دی دوه نه دي لو کان فیهما آلهة مسچل به وای کنه قاری صاحب که په دې ځمکه او اسمانونو کې د الله نه سوا نور خدایان موږ لفسدتا د هر څه دوران یو بادشاہ به یو سوی او بل بل سوی اوس پاکستان او هندستان وګورئ آزاد کشمیر او آزاد کشمیر آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خزه پریډو کې کېنوري او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خو بنیاد بس په کشمیر باندې
پینځه 50 کاله کې آزاد کشمیر چې دې تنگ کشمیر نشو او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام د تور پریدي دا د تور پریدي ته وګوره چې د هندو نظر نه خزوالي کنالي عدل ته چې څوک ډله جوړه کی چرته په القاعده نامه کی دي وجنی چرته په باندې جهادي تنظیم نامه کی دي نسیه ځکه چې په امریکا خپه کیږي او امریکا په هیڅ قیمت نه افغان نه ورکو په هیڅ قیمت واسه دې پر وو چې خدایان ډیر وي دغه سي جنگونه به لکه ستاسو دنیا کې امریکای خدای دې اور میګ مات کا چې اور میګ دې مات شي خدای دې هلاک کا سره د مرګرو چې هلاک شي 90 کروڑ دنیا د ستاسره لا د دینم 22 کروڑ دا کسمره ده خود کفیل دمر دنیا او دولت ته در سره چې ستا چا تاجت څه ده خنزیره کله برامنده کې په کابل باندې کې کله برامنده کې په عراق باندې کې د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره په یو ملک کې بداسه نران نه لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حمله کوي قسم په خدای کوي پاکستاني د څه وګوره چې ځان پر بم وتړي او په ورمنډه کې ځان والی یو بلم والی وي من د عرب چې دي دا بے غیرت دي نن د عربو هم غیرتيان دا یاد لري چې ترته نشته